دا په جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي کې جوړ شوي هغه مراسم دي چې د بزګر دودیز جشن پکې لمانځل کیږي. په دې مراسمو کې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وویل غواړي ننګرهار په کرنیزه برخه کې په حاصلاتي سیمه بدل کړي. والي وویل سږ کال یې زرګونه بېلابېل ډوله میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالګي کینولي دي او په خبرې دې چارې ته به دوام ورکړي. د ننګرهار ولایت په مشخصو تولیداتو کې لکه زیتون، سیټروس، خرما، زعفران، ګلاب، مالدارۍ او مرغدارۍ په ډګرونو کې د هیواد په کچه یو نمونه‌يي ولایت کړي چې ننګرهار وکړی شي د هیواد نورو سیمو ضرورت پوره او حتی بهر ته زراعتي صادرات ولري. ننګرهار د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست رئیس وای په کرنیزه برخه کې سلګونه شنې خونې، سربندونه، زرګونه جریبه باغونه او د 40 زرو په شاوخوا کې هګۍ اچونکي چرګان ویشلي دي. د ننګرهار ولایت په 22 ولسوالیو کې 540 ټنه د غنم اصلاح شوي تخمونه چې 11 متریک ټنه کیمیاوي سره هم ورسره وه کروندګرو باندې په ټولو ولسوالیو کې ویشل شوې ده. بل پلو ته بزګران له یو شمېر ستونزو سر ټکوي او زیاتوي چې څومره پکار ده په هغه اندازه ورسره حکومت مرسته نه ده کړې. زه د دولت نه غواړم په دولت باندې غږ کوم چې ډېر قسمه داسې نباتي یعنې داسې بوټي شته زراعتي چې موږ سره مرسته وشي انشاءالله چې زموږ اقتصاد هم لوړوي او ښه حاصلات هم ورکوي. هغه ځای انشاءالله ډېر ښه حاصلخیزه هغه د منطقه یعنې سیمه ده لکه زعفران کومک وشي یا اصلاح شوي لوبیان شته، جوار شته. چې څوک ورکوي هېڅ پاملرنه نه کوي لکه هېڅ داسې یو جدي پاملرنه نشته. د دولت څخه همدا تقاضا ده چې دغه ته یو جدي نظر وکړي تر څو دې سره کومک وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني وایي 1998 کال به د سولې، آبادۍ او نیکمرغۍ کال وي او په خبره هڅه دا ده چې په دې کال کې د جګړې ټغر ټول کړي او په هیواد کې تلپاتې سوله راولي.